کلي کې مسلمانان په ګڼو شمېرو اقسامو ویشل شوي. دا کوم ډول قسمونه دي؟ یو ډول دی چې پر هغوی زهد او احساسات غالبه شوي، نو دلیل حجت او بیان یې پرېښی او د خارق العاده او د کراماتو د ادعاو پر بنسټ جهاد معطل کړی چې پای کې پر هغوی لټي او کمزوري مسلطه شوي. او بل ډول دی چې هغوی ته مسلمانان ویل کېږي خو هیڅ کومه مرجع او دلیل نه لري. هغوی صحابه تکلیف کړي او پر امهات المؤمنین تهمتونه ویلي او ادعا یې کړې چې قرآن او سنت د بشپړ نه دي، نو پای په عقیده کې فساد او د امت ټوټه کېدل شوه. او بل ډول چې شدت او سختی پرې غالبه شوي، په شبهاتو یې امت او د هغوی واکمنان کافر کړي او وینې حلاله ګڼلې، عقل او د شریعت مقاصد یې معطل کړي او داسې مهلکو جګړو ته ننوتي چې بې ګناه خلک یې پکې وژلي چې پای د هیوادونو ټوټه کېدل او د امت تفریقه شوه او داسې یو مصیبت چې دښمن ته یې تر ټولو ستر خدمتونه وړاندې کړل. او بل ډول چې د واکمنانو په اطاعت کې اسراف کړی او د هغوی د بطلان پر وړاندې چوپتیا د دین اصل ګرځولی، نو علماو پسې خبرې او د بندګانو په ډله بندۍ او هغوی ته د بدعتیانو په ویلو بخښ شول او د چارواکو د منکراتو پر وړاندې چوپ پاتې شول. نو پای د امت د وجود ټوټه کېده او د مسلمانانو ترمنځ د کینې، بغض او تفریقې د روح خپرول شول. او بل ډول چې نفسي ماتې او حزبي ګټې پرې غالبې شوې، نو دیني ثوابتو کې سستي او د امت دښمنانو سره چاپلوسي وښوده. هغوی د پرمختګ په نوم د پردیو افکارو په تقلید کې منحل او د دین پر حقایقو څوکۍ ته لومړیتوب ورکړ. نو پای د هویت ورکول، غلامۍ کې ولیدل او د ځوانانو پر عقلونو لوی جنایت شو. آیا کلی کې داسې څوک نشته چې د قرآن او د محمد صلی الله علیه وسلم د سنتو پرته له زیادت او بدعت نه یې په رښتیا اتباع وکړي؟ آیا داسې څوک نشته چې په پوره عقل سره د علم او عمل ترمنځ جمع وکړي، بیا په اخلاص سره د الله عبادت او له اسبابو نیولو وروسته یوازې پر هغه توکل وکړي؟ آیا داسې څوک نشته چې نفس د الله پر محرماتو له غیرت څخه ډک وي، کله چې تر پښو لاندې کېږي نو په حق لار کې داسې کلک او سخت وي چې د دنیا او شهوتونو په بدل کې خپل دین ونه پلوري؟ آیا داسې څوک نشته چې په ولا او برا باندې لکه پاکو صحابه وپوي؟ آیا داسې څوک نشته چې د قوت او علمي بصیرت ترمنځ برابري وکړي او مسلمانان په ګمانونو او شبهاتو کافر او د هغوی وینې حلال نه کړي؟ آیا داسې څوک نشته چې په ښکاره او حکمت سره حق وایي او د هیڅ ظلم منونکی نه وي، نه کومه فتنه راپورته کړي او نه وینه تویه کړي او نه هم د کوم منصب لپاره ډارن او چاپلوس وي؟ آیا څوک نشته چې خلکو ته په داسې زړه نصیحت وکړي چې هغې کې پرته له سختي او جفا شفقت او نرمي وي؟ شته، خو هغه لږ دي او نه پوهېږم چې چیرته دي. نو بیا چاته مه ورځه، پر دښمن اوس برید نه کوو.